بسم الله الرحمن الرحیم. د معیار کتونکو ډیره مینه او احترامات ومنئ. تاسو ملګری د اوچا درد یم یو ځل بیا تاسو سره د معیار په خبرونه کې حاضر یم د یو مستند شخصیت سره د یو توان شاعر سره ادیب سره یقینا چې په ادب کې یو ځانګړی او لوړ مقام لري. ډیر محترم عصمت سورانی صاحب مې ترڅنګ ناسته هغوی د تعارف محتاج نه دي. ملاقات مو سره په لومړي ځل باندې وشو د کلندر پښتو ادبي جرګې هغه کې ملاقات وشو. ډیر د نوې کتاب یې هم راغلی دی رحمان بابا فکر د فولکلور په آینه کې. غواړم چې دوی سره یو څو خبرې وکړو د دوی نه د علم خبرې زده کړو. ډیر ګران سورانی صاحب ډیره مینه او احترامات ومنئ. تاسو ډیره مننه جی الله خوشاله کا او ډیر خوشاله یو چې تاسو زمونږ د جرګې ته راغلی او موږ سره د خپل وخت چې کوم دی شریک کو او ان شاء الله دغه امید تاسو نه موږ بیا هم لرو چې تاسو بیا هم زمونږ د غونډې ته راځئ. تاسو وکتل چې زمونږ کوم دلته ادبي غونډه کېږي او هغه دغه کې کوم تنقیدي اجلاسونه کېږي په کوم رنګ کې کېږي. مطلب هغه مقصد زمونږ دی وي چې کوم نوي کسان دي چې هغه ته د ادب په حواله باندې د موضوعاتو په حواله باندې کوم ادبي زیار یا خدمات شوي دي چې هغه ته د هغې نه خلکو ته علم حاصل شي او پوهه ورسي. نورو زمونږ د جرګې دغه یو دغه هم دی چې مونږ وخت په وخت باندې کوشش دا کوو چې په یو کې که زمونږ د نثري تنقید وي نو په راتلونکي بیا بل اجلاس کې چې کوم دی نو زمونږ منظوم کلام هغې باندې کېږي نظم باندې تنقید کېږي. نو دغه زمونږ د پروګرام دغه دی. نو تاسو خپل وکتل نو که څه تاسو څه پوښتنې کول غواړئ یا څه دغه وي نو هغه بالکل په سر سترګو ګرانه په زرګونو پوښتنې دي را سره. د ټول نړومبي مبارکباد در کوم. تاسو کتاب راغلی دی ماشاءالله د نوي کول لپاره او د ټولو شاعرانو لپاره ډیر د فخر وړ کتاب دی. د هغې باره کې را سره مختصر شان معلومات شریک کړئ. مننه جی. دا کتاب چې کوم نوی اوس راغلی دی دا د رحمان بابا فکر د فولکلور په آینه کې دی. فولکلور د انګریزي ژبې ټکی دی. فوک او لور. فوک وایي ولس ته خلکو ته او لور چې کوم دی د ولس پوهنه ده. نو دا په دغه نسبت سره ما دغه کړی دی او دغه کتاب د رحمان بابا په شاعرۍ کې چې کوم فولکلور زموږ مخې ته راغلی دی او شته موجود دی او زیاتر دغه ژبه چې کومه ولسي ده یا هغه موږ ولسي شاعر ګڼو نو پسې دغه یو بنیاد وي او دغه بنیاد د رحمان بابا په شاعرۍ کې ځای په ځای موجود دی. زموږ د دغه کتاب د دغه موضوع په حواله باندې د فولکلور د رحمان بابا په شاعرۍ کې په هغې باندې ډېر زیاتو زموږ مشرانو مخکې دا لیکل کړي وو چې هغه د ولس شاعر دی هغه عوامي شاعر دی او هغه دغه په شاعرۍ کې ولسي رنګ خو چا دغسې منظم طریقې سره یا په تفصیل سره د دې وضاحت نه و کړی چې آیا موږ هغه ته فولکلوریست خو نه و خو لیکن د هغه فکر چې کوم دی و فولکلور په آینه کې راوړی دی. آیا هغه کم شعرونه دي یا کم هغه وینا ده د رحمان بابا چې هغه مثال خبره مونږ د خلکو ته مخې ته راوړو. نو هغې صرف ذکر کړی خو دغسې تفصیل سره کتاب پې تر اوسه پورې چا نه و لیکلی. نو دغه یو کتاب ما راغونډ کړو چې په هغې کې د رحمان بابا په شاعرۍ کې چې کوم ولسي رنګ دی زمونږ یا هغې کې اوزار شامل دی لکه زه به دا ووایم چې مادي غیر مادي او نیم مادي نو په دې باندې ډېر په تفصیل سره بحث شوی دی او بیا د هغې په حقله چې کوم هلته ضرورت د شعرونو نو هغه شعرونه راخیستې شوي دي. دا به ملګري د کوم ځای نه ترلاسه کوي؟ دا خو جي تاسو د خیبر بازار کې یونیورسټي په ایجنسي نه ترلاسه کولی شي ملګري. او بل دا دی چې دا د پښتو اکیډمۍ کې د انور خان الله سره عموم دا کتاب موجود دی. اوس راغلی دی نورو ځینو ته به انشاءالله دا رسیږي چې دا کتاب زموږ یو ملګري ایاز الله ترکزی صاحب په خپل دغه باندې چاپ کړی دی هغې خرچه پې کړې ده. نو زه د هغې هم ډېره مننه کوم شکریه ادا کوم. سورانی صاحب تاسو د خپل نور کوم چاپ اثار راغلي دي د هغې معلومات هم کتونکو ته ورکړئ او بیا راته شعرونه ډالۍ کړئ. نور اثار زما چې کوم دی ړومبی زما کتاب چې کوم دی هغه د شاعرۍ راغلی په 2007 کې زخمونو شونډې پرانیستې او هغې نه وروستو بیا چې کوم دی ما په ارباب لنډۍ کې زه دلته پاتې کېږم لکه موږ ډېر وخت نه اوسېږو. زما والد صاحب زما د پیدایش نه وړاندې دلته راغلی و د بنو نه بنیادي تعلق زموږ د بنو سره دی. نو ما بیا د ارباب لنډۍ یو ادبي تاریخ دغه کړی دی چې په هغې کې ما د ارباب لنډۍ شاعرانو باندې یو تذکره لیکلې ده په 2008 کې. بیا دریم کتاب چې کوم دی نو هغه زما د معزالله خان مومن د فن او شخصیت هنداره ده. او څلورم کتاب چې کوم دی نو هغه ما د شیرشاه ترخوي صاحب رحمان او قرآن هغه چې کوم دی ما په اردو کې هغه ژباړلی دی. هغه ما اردو ته چې کوم دی ژباړلی دی. دغسې بل کتاب چې کوم دی نو هغه د پښتو نامتو افسانه نگار ارباب رشید احمد خان کتاب چې کوم دی انګازې هغه تاسو به لوستی وي نو په هغه شخصیت او فن باندې چې کوم دی ما یو کتاب
ترتیب کړی دی او شپږم کتاب چې کوم زما دی نو هغه جدید پشتو شعرا کې اردو شاعري ده هغه پښتانه شاعران چې هغوی په اردو کې شاعري کړې ده او اووم کتاب چې کوم دی نو هغه د ډاکټر حنیف خلیل صاحب پښتو ناول تحقیقي او تنقیدي جایزه ده چې دا ما اردو ته ژباړلی دی او اتم کتاب دغه دی چې دا ما دغه کړی دی ماشاءالله ډېر ښکلی سوراني صاحب یقینا چې ډېر د داسې خدای پاک دله داسې تخلیقي ذهن او داسې علم درکړی دی چې یقینا پېژندنه کېږي ګرانه خپرونه رانه اوږدېږي جی خپل شعرونه راته شریک کړئ. زه به د زوړ غزلې او څو شعرونه درته دغه کومه چې کوم ځای ستا د حسن د ښکلا خبرې کېږي چې کوم ځای ستا د حسن د ښکلا خبرې کېږي زما د لیونتوب به خامخا خبرې کېږي چې کوم ځای ستا د حسن د ښکلا خبرې کېږي زما د لیونتوب به خامخا خبرې کېږي او شعر دی چې د دې نه معلومیږي چې شعور دلته ژوندی دی د دې نه معلومیږي چې شعور دلته ژوندی دی چې نن هم د بنا او نابنا خبرې کېږي د دې نه معلومیږي چې شعور دلته ژوندی دی چې نن هم د بنا او نابنا خبرې کېږي او بس هسې قدرتي د خلکو سترګې جوړ زبان شي بس هسې قدرتي د خلکو سترګې جوړ زبان شي محفل کې چې داستا او یا زما خبرې کېږي بس هسې قدرتي د خلکو سترګې جوړ زبان شي محفل کې چې داستا او یا زما خبرې کېږي او پروا د زمانې د طوفانونو زما نشته پروا د زمانې د طوفانونو زما نشته چې چرته کې فرعون وي د موسی خبرې کېږي پروا د زمانې د طوفانونو زما نشته چې چرته کې فرعون وي د موسی خبرې کېږي او تریاک هم راته زهر شي پوهېږم نه چې ولې تریاک هم راته زهر شي پوهېږم نه چې ولې چې بل په خوله زما د مسیحا خبرې کېږي تریاک هم راته زهر شي پوهېږم نه چې ولې چې بل په خوله زما د مسیحا خبرې کېږي او مقته ده چې عصمته داسې زر خو هر څه سر ته نه رسېږي عصمته داسې زر خو هر څه سر ته نه رسېږي په مینه کې د نن او د سبا خبرې کېږي اظهار د مینې په زبان څه ضروري خو نه دی اظهار د مینې په زبان څه ضروري خو نه دی او خبر به خپله شي جهان څه ضروري خو نه دی او خیر دی څه ظلم په ما وکړه چې یادېږي راته خیر دی څه ظلم په ما وکړه چې یادېږي راته او خوږ اشنا دا ستا احسان څه ضروري خو نه دی خیر دی څه ظلم په ما وکړه چې یادېږي راته خوږ اشنا دا ستا احسان څه ضروري خو نه دی او په خپلو اوښکو باندې تل کړم وبخور د ګلو په خپلو اوښکو باندې تل کړم وبخور د ګلو د زړه میرې لمې باران څه ضروري خو نه دی په خپلو اوښکو باندې تل کړم وبخور د ګلو د زړه میرې لمې باران څه ضروري خو نه دی او درته ثابته بشي دا چې څه کول غواړم درته ثابته بشي دا چې څه کول غواړم په هر قدم کې امتحان څه ضروري خو نه دی درته ثابته بشي دا چې څه کول غواړم په هر قدم کې امتحان څه ضروري خو نه دی او عصمت وړي ډېرو خلکو ارمانونه په زړه عصمت وړي ډېرو خلکو ارمانونه په زړه چې شي پوره دی هر ارمان څه ضروري خو نه دی خبر بخپل شي جهان څه ضروري خو نه دی د استاد درس صاحب تاسو ډیره مننه کوم او الله دې وکړي چې تاسو دا کم پروګرام د معیار په نوم باندې کم روان دي نو الله دې وکړي چې د معیار هم دغسې برقرار وي زه دعا ګویم او زموږ له څه قسم خدمت وي انشاءالله موږ بیا هم تابعدار یو او الله دې تاسو له ډېر عمر درکړي الله هم ښه دعا آباد لره مننه جي ډیره مننه ګرانو کتونکو په معیار خپرونه کې مور سره ډیر محترم عصمت سورانی صاحب واوري د هغوی نه مختصر پوښتنې وکړې او د هغوی په کتاب باندې مختصر رڼا واچوله انشاءالله ډېر ژر به د یو نوي ملګري سره په یوې نوې خپرونه کې حاضرېږو تر دې دمه ورکوي کوربه د اوچا درد له اجازت په خپلو دعاګانو کې موږ ټول یاد ساتئ د الله په امان